د خلکو سره چې کومه دنیا ده هغې ته مه پسخېږي او څومره چې ته نه پسخېږي دومره به دې ژوند صحیح باران ښکلی ژوند به دي هېڅ مشکل به راځي هېڅ مسله ژوند به دي بیا خوشحاله یې که دا طریقه دې روانه کړه او دا بس که دنګ بلډینګ وي نو یو ټوپۍ دې ولیږي سر هغې ته ولاړې دا چا جوړ دا څنګه او دا کله که دوکان د چا وي نو هغې ته ولاړې که په لاره باندې موټر تیر شي د ده پسې را سر شاته راتاو کړي دا سټ یې ماتېږي نږدې دومره پسې دې سر راتاو کړي په دې ګاډي پسې دا د چا دی او دا څنګه او دا کله او دا کوم ماډل او دا په څو هلکه د هغې ګاډۍ دعا ورته وکړو الله دې پکې برکت واچوي چې بد نظر نه بشي که ډېر دې شوق کېږي دغې ته الله ته دعا وایي الله دله دې ورکړی موږ له هم راکړه بس یا الله دله دې ورکړی موږ له دله الله د خپلو خزانونو ورکړی تاله د خپلو خزانونو نه شي ورکولی او بله دا خبره یاده کړه چې کله دا ستا سوچ وکړه او ژوند دې داسې حسد نه به هم پاکي چا سره به دې حسد نه راځي زړه کې ځکه چې هلته ته دنیا نه بې رغبت یې چې دنیا نه بې رغبت وي دا حسد ولې را پیدا شوی دی څه د لاسه دنیا سره محبت د لاسه نو چې دنیا سره محبت نه کېدی حسد کوي اوس ته مالدار یې تا سره چې یو سړی حسد کوي خو په دې کوي چې ته مالدار یې که نه دنیا سره محبت ډېر دی خو که چېرته دې سړي دنیا سره محبت ډېر نه وی ده تا سره حسد هم نه کوي بس الله ولې نعمت ورکړی نو خلک به در سره محبت کوي عزتمن به عزتمن داسې سړي ګوره ځان له قدري دا چې د خلکو د مال ته او د دنیا ته نه پسخېږي د ځان له قدري دی به غریب ملنګي او دی به عزتمن وي نو طریقه څه شوه چې الله در سره محبت وکړي څه به کوي چې الله در سره محبت وکړي دنیا نه به بې رغبته شي او چې خلک در سره محبت وکړي د خلکو د لاس کې چې سري د هغې نه به بې رغبته شي نو الله به سره محبت وکړي خلک به سره محبت وکړي د هغې نه بعد حدیث دی او دا 22 حدیث دی په دې کتاب کې عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار ابو سعید رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث را نقل کړی چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا ضرر ولا ضرار نه به ځان له ضرر ورکوي او نه به بل له ضرر ورکوي دا حدیث امام ابن ماجه راوړی امام درقطني راوړی امام مالک هم راوړی او په دې معنی سره ډېر حدیثونه هم شتي قرآن کې هم دا مسله شتي د دې نه مخکې چې د دې حدیث وضاحت وکړو دا صحابي ابو سعید الخدري رضی الله عنه د دې نوم به تاسو اورېدلی ډېر که نه ما تیر شوي هفته کې هغې نه مخکې هفته کې دا ذکر کړي چې یو څو صحابه کرام دي چې هغوی ډېر حدیثونه را نقل کړي څه مې ویلو 2 کسانو چاته هغه ویاد دي یو کس ولاړ شو چې دی چې ما ته یاد دي ګلوي ابو هريره عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عائشة انس بن مالك جابر بن عبد الله ابو سعيد الخدري رضي الله عنهم اجمعين دا وکسان دي چې دوی ډېر حدیثونه را نقل کړي دا ابو سعید د خپل نوم دی سعد بن مالک بن سنان الانصاري په انصارو کې دیم صحابي دی پلار یې صحابي دی مالک ابن سنان او دا مالک ابن سنان دی د احد په غزا کې شهید شوی دی مالک د ده پلار د احد په غزا کې شهید شوی دی او دا زوی اصل چې مضبوطي نو بیا د هغې نه چې کوم شاخونه یې هغه هم بیا مضبوطي پلار یې څوک دی نو دا زوی هم څه کم نه دی دا په هغه صحابه کرامو کې دی چې ده ته الله ډېر علم نصیب کړی ځکه ده ته ویلی کېږي د مدینې منورې